ښاغلی مولوي صاحب، شریف الله شرافت ورور د پوښتنه کوله، ول د خاله د لور او د خاله د زوی ترمنځ دید روا دی که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فآیات مبارک راغلی دي: ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. آیات مبارک دا راغلی دي چې دغه ښځه دا د هر چا څخه مستوره ده، د دوی د نورو خلکو په مابین کې ستر دی، لیکن د دغو کسانو څخه دا ستر نه لري. لکه په دې آیات مبارک کې ذکر شوي دي، هغه دا ولا یبدین نه دي ښکاره کوي دا ښځې زینتهن خپل زینت. مراد د زینت څخه ځایونه د زینت چې د ښایست ځایونه چې دي مخ دي، چې پر مخ باندې خلک ټیکو خال دا شان دي، او دا رقم لاسونه دي چې بنګړي په لاس وي، غاړه ده، غوږونه دي چې غوږوالي په غوږ کې، دا ځایونه د زینت چې دا دې نه ښکاره کوي الا لبعولتهن مګر خپل مړو ته، او آبائهن یا خپل پلار ته، او آباء بعولتهن یا د میړه پلار ته چې د دې خسر کیږي، او ابنائهن یا خپل زامنو ته دا ښځې، او ابناء بعولتهن یا د میړه زوی چې د دې بنځۍ کیږي هغو ته، او اخوانهن یا خپل وړونو ته، یا د وړونو و زامنو اولادو ته، او یا د خوندو و زامنو ته. د دغو په مابین کې ستر نسته. دغه کسان چې دي دا ودې ته کتلی سي، مخ ته کتلی سي، لاسونو ته کتلی سي، ما سیوا د دې څخه نور نه اکازي و مامازي و خالزي، دا ټول یو شی دی، د دې ټولو څخه ستر دی. دا ټول بیګانه خلک دي، د دوی څخه بېستري کول په هېڅ مذهب باندې نه دي روا، د دا ټولو څخه به دا ستر کوي. یو حدیث مبارک راغلی دی عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. مشکات شریف دی صفحه 269 جلد 2. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله نه یو ځای کېږي یو سړی د ښځې سره د بېګانه ښځې سره مګر دریم د دوی خامخا شیطان دی. که یو سړی د بېګانه ښځې څخه لکه د خاله زوی دا بېګانه دی، د عمه زوی، د عمه لور، د ماما زوی، د ماما زوی، دا ټوله بېګانهګان دي. دا که چېرې سره یو ځای شي دریم بیا خامخا شیطان وي. هېڅ خله داسې نشي کېدلی چې دوی د وسوسې څخه خلاص شي، بلکې که ډېر خلچات وو اخر د دې څخه فتنه هم جوړېږي. نو مطلب مو دا دی چې د هر هغه چا څه یعنې عامه قاعده به موږ وایو چې د دوی تر مابین ابدي نکاح نشي کېدلی، لکه پلار، ماما، اکا، ورور، زوی، بنځی، د دې سره د ابد دپاره نکاح کول د ښځې حرام دي. د دغو څه ستر نشته. هغه کسان چې د هغو څخه ابدي نکاح نه وي حرامه، یعنې خو سره نکاح نه ده حرامه، یا که حرامه ده موقته حرامه ده، لکه اخري وخښنه، د دوی تر مابین نکاح کېدلی شي، خو یو وخت چې دا بله خوره مړه شي. نو د دغو کسانو څخه یو وخت هم نکاح روایي، د دوی څخه ستر دی، دا بېګانه سړی دی، د دې و دا بل بازاري سړی و، د کوڅې د سړي هېڅ فرق نشته. نو د خاله د زوی و د خاله لور تر مابین د دوی تر مابین هېڅ دید نه دی روا، د دوی تر مابین ستر دا لازم دی خامخا به کوي. زیات مننه کو ښاغلی مولوي صاحب. تعلیم الاسلام رادیو